کوم خلک چې دا ویډیوګانې کوي په کویدونو کې ودونو کې دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې دا ویډیو که نن نه سبا یا پر روان وخت کې دا به خامخا د چا لاسو ته لګي یا به په سوشل میډیا باندې راځي ځکه چې ما تاسو ته ډېرې ستونزې ډېرې وجې ویلي چې دې د لاسه تاسو ویډیوګانې به راځي په سکرین ما سره دې ویډیو ته لږ وګورئ دا د یو کور ویډیو ده چې دا لیک شوي ده داسې وګورو موږ ډېر شي ویډیوګانې لیک کېږي راځي دې سوشل میډیا ته بیا موږ دا سوچ کوو چېرته زموږ دا ویډیو لیک څنګه شوه ولې لیک شو د موبایل نه چېرته لاړه اخر دا څنګه لیک کېږي داسې موږ څه غلطیانې کوو چې دا ویډیوګانې راشي په سوشل میډیا لیک شي دا ویډیو ډېره زیاته ضروري ده نو ټول راس تر اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره هم مخکې دا ویډیو شریک کړئ چې هغو ته هم دا ورسي خلکو ته او داسې د چا ویډیوګانې را روان وخت لیک نه شي دا کومې چې لیک شوي دا خو هم راغلي دلته کې اوس خو زما پیغام مخکې خلکو ته ورسوئ تاسو لومړی خبره دا ده چې کله هم مونږ خپل موبایل ځان ته یو نوی موبایل واخلو اوله غلطي مونږ دا کوو چې مونږ خپل جیمیل اکاونټ دا ټول ارسم په بل کس باندې جوړ کو یا په دکاندار جوړ کو یا بل کس ته ورکو مال جیمیل جوړ کا مال په دا ټیک ټاک جوړ کا مال واتس اپ جوړ کا موږ خپل پرسنل اکاونټ یې واخلو دا په بل انسان جوړ کو ټول لومړی غلطي زموږ دغه ځای نه شروع کیږي کوشش دا کوئ چې مونږ خپل کم بیسک چیزونه چې دي جیمیل دی واتس اپ دی ایمو دا داسې څیزونه په بل چا باندې چېرته مه جوړوئ دا طریقې زده کړئ دا سکل چې کوم کس درکوي د هغې نه زده کړئ په خپله جوړ کړئ دویم غلطي مونږ څه کوو دویم زموږ غټه غلطي دا وي چې موږ دی نارمل واتس اپ ته تاسو وګورئ یو واتس اپ دی یو واتس اپ بزنس دی د دې نه علاوه موږ نور واتس اپ ډاونلوډ کوو استعمالو کمی کمی دي واتس اپ جی بي اپ یورو داسې ډېر شي قسمونه دي دا موډ واتس اپ دي دغه زموږ ډیټا مکمل چې وي دغه لیکوي زموږ ډیټا دغلته مکمل سکې ورنه نه زموږ بزنس خبرې سکې وري نو دویم خبر دی چې جی بي او ګولډ او اپ ام او داسې قسم له واتس اپ تاسو بالکل نه استعمالوئ درېیمه خبرداره دا څنګه مارکیټ ته راشي دا ویډیوګانې یا بازار ته یا د سوشل میډیا ته ویډیوګانې څنګه راشي اوس درېیمه خبرداره مونږ په دې سوچ باندې دا ویډیو کوو چې مونږ وایو چې دا ویډیو ریکارډ کا او بس سلیکټ ټایم پاس په بیا ختمه کا ډیلیټ پې کې خو دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې زموږ چې څونه ډیټا ده په یو موبایل کې چې مونږ یو عکس واخلو یو ویډیو وکړو دا واپس ریکور کیږي دا ډېر په اسانه ریکور کیږي نو که اوس مونږ یو موبایل په کور کې استعمال شي او هغه موبایل کې خلکو داسې عکسونه اخیستي ویډیوګانې کړي خاص کر داسې کویدونو ودونو کې داسې ویډیوګانې کړي نو اوس دا موبایل که موږ چاته کې اکثره بازار کې څوک خرڅ کړي یا بل چاته ورکړي هغه بل انسان نه څوک چې خپله سره ډیټا ته ډیلیټ شي دا لګیایي ریکورینګ کې خپله ډیټا راولي چې هغه خپله ډیټا راولي هغه کومه زړه ډیټا چې ورسره شوي چې د کورونو ویډیوګانې کړي څه هغه اوس هم راشي نو بیا څه خلک د بلیک میلینګ دپاره یا د په سوشل میډیا د پیسو ګټلو دپاره هغه ویډیوګانې راوالي او لیک یې کړي ځان له اوس نو یو خبردار چې دا تاسو مه کوئ کم چې دی دا ریکور کېږي دا خبر ځان سره یاد ولرئ بله خبرداره تاسو دی واتس اپ ته راشئ ګورئ تاسو دی واتس اپ ته راولم واتس اپ ته تاسو راشئ دغلته کې یو سیټینګ دلته به راشئ تاسو ګوره واتس اپ ته راشئ دلته لینک ډیوایس ته وګورئ اکثر زموږ چې خپل موبایل کنیکټ کړئ په واتس اپ باندې مونږ داسې د کور ویډیوګانې چې کوم وشي بیا خلک یې راولي یو ته لېږي بل ته لېږي بل ته لېږي او دلته هغه راشي ګوره تاسو راشئ دلته کې به چیک کړئ لینک ډیوایس په لینک ډیوایس چې کلیک وکړو اکثر دلته زموږ چې خپل موبایل کنیکټ کړی هغه زموږ د واتس اپ ټول هر څه ګوري نو دلته راشئ خپل موبایل وګورئ چې موږ چا موبایل نه کنیکټ کړی چې دې ځای نه زموږ یو غلطي کوو اکثر زموږ چا موبایل کنیکټ کړی او موږ ته پته هم نه چې موږ چې واتس اپ کې خپل موبایل کنیکټ کړی دی اخره خبرداره خو زه یو خبر وکړم کوم خلک چې دا ویډیوګانې کوي په کویدونو کې ودونو کې دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې دا ویډیو که نن نه سبا یا پر روان وخت کې دا به خامخا د چا لاسو ته لګي یا به په سوشل میډیا باندې راځي ځکه چې ما تاسو ته ډېرې ستونزې ډېرې وجې ویلي چې دې د لاسه تاسو ویډیوګانې به راځي ښه خبره دا ده چې څوک ځان ته پښتون وایي چې یار زما د پرایوسي خیال وساتلي زه سبا له ونه شرمېږم عزت سره ښکلی ژوند تېر کړم اخر ضرورت دی د څه د چار مطلب نن سبا کې دا خبره پښتنو کې ډېره زیات عامه شوه چې لږ څه معمولي څه پروګرام وي فنکشن وي کویدن وي واده وي هر چا په موبایل راغېستی په کور کې به دننه ویډیوګانې کوي لکه دا موږ هم سیټ روان موږ هغه انډین ګورو یا څه نور خلک ګورو او فالو کړو ګور د هغو څه پرایوسي نشته هغو که خپل د کور ویډیوګانې روانې لیک شي هېڅ مسله نشته هغه په خپله اپلوډ کوي خو موږ پښتانه خو داسې ژوند نه کوو نو ریکویسټ کوم ټولو ته چې اوله دې غلطیانو نه ځان وساتئ دا مه کوئ او که ښه خبرداره چې موږ اډو سره داسې پښتون وینو چې په کور کې دا خبره زما پیغام ورسوي او دا ویډیوګانې په کورونو کې تاسو مه کوئ چې بیا بهر ته داسې نه راځي لیکېږي نه او داسې ستونزې بیا موږ ته نه جوړېږي امید لرم ویډیو مو خوښ شوي ویډیو را سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم مخکې شریکه کړئ انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوي ویډیو کې د لوی الله په امان